د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو دوهم پړاو په استانبول کې روان دی. د راپورونو له مخې دواړه هیوادونه د استانبول په یوه محلي هوټل کې خبرې کوي او د ترکیې لوړپوړي چارواکي کوربتوب کوي. د افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دغه مذاکراتو ته د افغان لوري لخوا د کورنیو چارو مرستیال رحمت الله مجیب په مشرۍ یو پلاوي سفر کړی دی. د رسنیو د معلوماتو له مخې په دغه مذاکراتو کې د دواړو لوریو لخوا په بیلابیلو موضوعاتو خبرې اترې روانې دي چې جزئیات به یې وروسته په ډاګه شي. دا مذاکرات وروسته له هغې په لومړي ځل په دوحه کې ترسره شول چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د پاکستان د هوایي بریدونو په ځواب کې افغان لوري انتقامي بریدونه ترسره کړل. د ترکیې او قطر په منځګړیتوب په لومړي ځل د مذاکراتو په نتیجه کې اوربند اعلان شو. د پاکستان او افغانستان د دغه کړکېچ له امله سرحدي لارې د تیرو 14 ورځو راهیسې د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوي دي.